سلام دوستانو، الله پاک مو جوړ او روغ لره. الله پاک مو له هر قسمه مصیبت او غم او پریشانی څخه په امان کې وساتم. وظیفه در سره شیروو، وظیفه دا د نظر بد په برابر کې. نظر سے دا حق دا په کتابو کې راغلی دی چې نظر ستم، لیکن ډیر انسانان بیمار وي، هغه یا د معدې تکلیف لري یا د اعصابو تکلیف لري یا یو بل تکلیف لري، لیکن دا په حقیقت کې بیماری نه وي، هغه نظر پر د انسان باندې لګېدلی وي. نظر دونه بد شی ده چې څه انسانان له تقدیره پس مري، هغه اکثر پر نظر باندې مري. یا یو ماشوم وي، هغه ډېرې بغارې ویي، ډېر په تکلیف کې وي، ټوله ورځ بغارې ویي، بل یو کار هم نه کوي. نو انسان دا ګمان کوي چې د دې ماشوم تبه ده، لیکن هغه تبه نه وي، پر هغه په حقیقت کې نظر لګېدلی وي. نو نظر ډېر بد شی ده، که پر ماشوم ولګېږي که پر انسان ولګېږي، انسان تباه کوي، انسان برباد کوي، انسان تر قبر پورې رسوي. حتی که پر حیوانانو باندې ولګېږي، هغه حیوانان تر چړې پورې رسوي. نو نظر ډیر بد شی ده. الله پاک د انسان له بد نظر څخه، الله پاک د انسان د نظریانو له سترګو څخه وساتي. نو نن د نظر بد په برابر کې د نظر لپاره یو ډیر مجرب عمل ده. د قرآن کریم یو کوچنی آیات ده، دا به وایاست دا د نظر لپاره ډیر ګټمن ده. له حسن بصري رحمه الله څخه چا پوښتنه وکول د نظر لپاره یو ګټمن شی راوښیه، د مبارک د آیات ورته ووایي. وایي دا آیات وایاست: وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. د دې آیات مبارک ورد کوئ، دا آیات مبارک وظیفه کوئ، انشاءالله الرحمن بیا به نظر نه پر در لګېږي. له هر لمانځه څخه وروسته یو وارې الحمدلله شریفه او دا څلور قله، دا څلور سورتونه وایاست او دا آیات مبارک یو وارې یا دوه واره وایاست، پر ټول بدن یې چوف کوئ. که یا په ځان باندې پوه سوه چې زه پلاني سړي نظر کم یا پر ما باندې بد نظر ولګېدی، په هغه ساعت کې د آیات مبارک وایاست، دا څلور قله وایاست، بیا پر